بسم الله الرحمن الرحیم. کله کله د ناراحتیا احساس لرو، کله د لوږې او کله هم د غصې کولو، کله یو ډول او کله هم بل ډول. حالات او وختونه فرق کوي، شرایط یې هم توپیر لري. کله کله خو په ورته شرایطو کې له بل ډول حالاتو سره مخ شو، کله ورته دلیل لرو خو کله کله یې بیا په اړه په دلیل او لامل هم نه پوهیږو. ژور خفګان داسې یو حالت د انسان په وجود کې راولي چې د ناراحتیا، خستګۍ، دوهزړیتوب، ناامیدۍ او ډول ډول نورو فکرونو او چورتونو سره شخص مخ شي. ژوند ورته بې معنا غوندې شي، هیڅ ارزښت ورته نه لري، د زړه تنګۍ احساس لري. اوس نو هر یو به له ځانه سره فکر کوئ چې زه هم همداسې یم. هو دا حالت سره خو زه هم مخ یم. ای وروره، دومره ژر قضاوت خو موږ دې وضعیت سره مخ کړي یو. په خپل حالت هم بیا ځلې فکر کوو چې یم او که نه. دا ځان ته علامې او فکټورونه لري. داسې هم نه ده لکه څومره یې چې نوم خپور دی. وایي که نه د خان سړي لور په نامه ودیږي. دا متل خو مو ډېر اورېدلی. همداسې د ژور خفګان خبره هم ده. نننۍ ټولنه کې ډېری ځان ته یو ډول د رواني تکلیف احساس لري. ځان سره فکر لري نه فلانی سل په سلو کې له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دی. داسې نه ده. د ټولنې وګړو ته د ناروغ په دود مه ګورئ، معلوماتو په دود یې در سره ذهن ته وسپارئ چې که چیرې مو د کورنۍ کوم غړی په تصادفي ډول په دې ناروغۍ اخته وي، ورسره د مرستې کولو لپاره چمتوالی ونیسئ. نور یې په ځان مه تطبیقوئ. ژور خفګان ډېر لاملونه لري چې د ډېریو روانپوهانو 6 دانو ته ګوتنیونه کړې ده. په خوب کې اختلال دی. ګورئ، دا کیدای شي چې ډېر نور لاملونه هم ولري. داسې نه ده چې څوک په خوب کې نارامه شو نو هله د ژور خفګان لور ته ورټېل وهل شي. دا تلقینول انسان خپله په خپله د دې کرغېړنې ناروغۍ خولې ته ورننه باسي. منفي افکار او د ګناه احساس لرل انسان د ژور خفګان مخې ته کوي. کار به بل غلط کړی وي او دی به ځان ګوښه نیسي. له ځانه سره به فکر لري چې ته وګوره زما له لاسه دی دغه مصیبت یا ستونزې یا نورو حالاتو سره مخ شو. ای وروره، دا فکر پرېږده. څه چې شوي هغه شوي، اوس ورته د حل لاره وګوره. لاس تر زنې کېناستل لا هم ستونزې ډېروي. دغه 2 حالته لرل انسان کې د خستګۍ او بېحالۍ سبب ګرځي چې درېیمه علامه یې سستي ده په انسان کې ښکاره شي. دا کار دوامداره شي، هیڅ کار به یې له لاسه نه کېږي. ته به وایې له پلاره یې په ځمکه پل نه دی ایښی. دا حالت یې د دې سبب ګرځي تر څو د لوږې احساس وکړي. ګټه نه ورته کوي، خو دی ځوان لالا به ورته کش شي او دومره به خوري چې مصروفي به هم ورته حیران وي. د ډېرو کاربوهایډرایډو مصرف او خوږو خوړو خوړل، کسالت، زیات خوب او نورو لامل شي. د سید محمود لټانو غوندې لټي به ورته په حافظه او په کار کې د تمرکز کولو لپاره اختلال رامنځته کړي چې د دې لامل ګرځي ټولنیزو ستونزو لکه هر چا سره بحث او جنجال کولو سره به مخ شي. د بنجامین فرانکلین خبره ده، هغه څه چې په قهر او غصه پیلېږي په شرم او پښیمانۍ سره پای ته رسېږي. همدغه حالتونه پکې ښکته او بره روان وي. خو دا سمه ده، علت به یې څه وي چې انسان په دغه ناروغۍ اخته کېږي؟ بېلابېل دي. پیل یې له اندېښنې څخه کېږي او پور په پور د ژور خفګان په غېږې کې څملي. داسې نه چې په لاره کې له ترافیکي بیریبار سره مخ شي او وایي چې دا به د ژور خفګان لامل ګرځي. نه، هغه څه چې ورسره انسان هره ورځ مخ وي هغه سره وګړی عادت وي او دا ورځنۍ خبرې دي. هغه چې عام دي وایي چې په ما هم دي که نه. د ژور خفګان نښې کېدای شي په عمر خوړلو خلکو کې ډېر وګورو. اوس نو تاسې ځان ته عمر خوړلي مه وایاست یا بل کوم مشر ته د عمر خوړلي په سترګه مه ګورئ. ای وروره، دا 80 او 90 کاله خو عمر نه دی. دا لامل یې ډېری وخت د مفصلونو د درد د غلي کولو یا د وینې د فشار د کمولو لپاره چې کوم دارو خوري دی خپله په خوی او خاصیت کې تغییر راوړي. خو ډېره ګټه اخیستنه ترې د ژور خفګان منګولو ته په خپل وجود کې ځای ورکول دي. په نارینه او ښځینهو کې د ژور خفګان نښې پیدا کول سره توپیر لري، ځکه نارینه د ښځینه په پرتله ډېر له چا سره د خپل ژوند په اړه بحث او خبرې اترې نه لري.
خپل احساسات ورسره نه شریکوي. د طبیعت خبره ده که نه چې نر ته له کوچنیوالي ویل کېږي ته نر یې، اوهو ته ژاړې، اوهو نر مې نه لیده و ژړه، خپله سمه که نر مې نه لیده او د جینګه خوله نیول. برعکس بیا په ښځو په کور او خپل او خپلوانو کې دومره ارزښت نه ورکول لکه د بل کور یې څه په دې کوو، هسې هم بل کور ته ځي، ته نو زما په څه په درد خورې، او ورکه وایې هسې هم سبا بل سبا به پردي کور ته ځي. نو هغه ده په خپله به یې کورونو کې لرئ چې څه حال وي، لور ته په یوه او انګور ته په بله سترګه ګورو، په داسې حال کې چې همدغه لور بله ورځ د بل د کور انګور ګرځي. هغه ډول کړنه چې باید له لور سره وکړو له انګور سره یې لرو، او هغه ډول کړنه چې باید له انګور سره وشي له لور سره یې کوو. خو په وخت سره دې ستونزې ته نه پاملرنه او د سیالۍ او شریکۍ لپاره هڅې، هغه ستونزې دي چې ښځینه د نارینه‌و په پرتله ډېر د ژور خفګان ښکار ګرځي. دا ویډیو چې اوس نو کومې ښځې ګوري هغوی به نو وایي چې هغه ده په ښځو کې د نارینه‌و په پرتله ډېرې ښکاري. سمه ده، دا خبره کوم، خو تاسو هم داسې ماشه په لاس پیر ته مه کښېنئ. مخکې مې درته وویل چې لومړۍ مرحله یې له اندېښنې څخه پیل کېږي. نو بې ځایه اندېښنې دي چې انسان د رواني ناروغۍ کمر ته برابروي او بیا دغه کمر پرې له پاسه راکېنول کېږي. څنګه کولی شو له دغې ناروغۍ څخه ځان وساتو؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. ځواب یې هم دا دی، باید ښه اورېدونکي واوسو. داسې نه د پیغام د لومړۍ برخې په اورېدلو سره د فعاله شخص په دود ځان ښودنې لپاره په کار پیل وکړو او بیا وروسته ورته لاس تر زنې ناست. پوښتنې باید سمې شي او حق ووایو. بې ځایه له ناوړو خلکو سره ناست او ژر قضاوت نه کول دي. خو څېړنو اثبات ته رسولې ده چې مذهبي کېدل او مذهبي اوسېدل انسان د معنویت درجې ته رسوي چې خپله د رواني ناروغیو د مخنیوي لپاره ښه پیغام راوړي. هو همدا به مو په نصیب کې لیکل شوي وي. ډېر د انسان زړه ته ډاډ ورکوي. خو ویره خپله د انسان په وجود کې یو ډول کمزورې برخې راګروي. درملنه یې خپله د انسان هوډ دی. ته هوډ وکړه، ته یې کولی شي او په عمل کې یې پیاده کړه. چا پسې مه ګرځه. خلک چې وي خبرې هم شته، نو ته خپل کار کوه. د کورنۍ له غړي سره مو چې دا ډول احساس لري مرسته وکړئ تر څو مو د هغه ژوند ورته بسیا کړی وي. د هوډ نیونې څخه وروسته په عمل کې د پیاده کولو لپاره خپل ورځني کارونه د پلان پر بنسټ باید جوړ شي. له خوب څخه تر مخې داسې فعالیت او یا تمرین او یا هم څو پاخه نفس اخیستل د وجود د راحتیا او مغز د ارامتیا لامل ګرځي، تر څو د اندېښنې په اړه یې ګمان ته وخت پاتې نشي او د ښه خوب کولو لامل ګرځي. له ځانه سره د الله ذکر کول، الله 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 ویل هم د روح د ارامتیا لامل ګرځي او هم د وجود د ښکلا. خیالي اندېښنې انسان له عقل او فکر کولو څخه لرې بیایي. د دې پر ځای باید موږ د رښتینو اندېښنو په اړه فکر وکړو. ښه به وي چې انسان ټول توان او ځواک په کار واچوي. افضل خان خټک خبره چې د ویرې په کتاب کې لیکي، رواني ناروغي یو ډول ساري ناروغي ده. له یو فرد څخه بل فرد ته لیږدول کېږي او ترې اغېزمن کېدلی شي. ادري کې یو متل ده، وایي همراه ما بشینی ما شوي، با دیگ بشینی سیاه شوي. راځئ د دې پر ځای چې زه نشم کولی جملې د لمنځه وړلو لپاره لاس په لاس شو او یو بل ته د هو ته کولی شي جمله رواج کړو. هو زویه ته کولی شي، هو لورې ته کولی شي، هو مورې ته کولی شي، هو پلاره، وروره، خورې، وراره ته کولی شي. تر بیا پورې مو په پاک خدای سپارم. الله مو مل شه.